د پاکستان له لوري یو ځل بیا په افغان خاوره بریدونه شوي دي. د خوست ولایت مسؤلین وایي د پنجشنبې ناوخته د پاکستاني پوځ له لوري د خوست ولایت په 3 کلیو راکټي بریدونه شوي چې افغان لوري هم متقابل بریدونه کړي دي. په دغه بریدونو کې معلومه نه ده چې څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بېګا شپه ناوخته شاوخوا 1:30 بجه د پاکستان پوځ له لوري د علي ولسوالۍ اړوند د فرضي کرښې دې غاړې دریو کلیو ته ایروکام، کاږه او ګلاب ته د هاونونو مرمۍ ویشتلې دي. شنونکي په دې باور دي دوهم ځل برید هدف دا دی چې نړۍ غواړي پاکستان په جګړه کې ورښکیل کړي او پاکستان هم ټي ټي پي بهانه کړي او په افغانستان بریدونه کوي. دوی زیاتوي ټي ټي پي په افغانستان کې نشته، یوازې پاکستان غواړي له افغانستان سره جګړه وکړي. خو ښکاره خبر ده چې نړیواله لوبه داسې ده چې باید پاکستان په یو جنګ کې ونښلي. پاکستان هم د پیسو لپاره دغه دی او افغانستان سره شخړه غواړي او دا پوځیان په دې بهانه د ټي ټي پي راوستي دي په افغانستان باندې وارونه کوي. افغانستان مجبور دی د خپل ځان نه دفاع وکړي. خو دوی دا وایي چې موږ د دې شي د مخنیوي لپاره موږ مجبور یو چې عین رقم عمل د افغانستان سره وکړو او مخالفین تقویه کړو، افغانستان کې جنګ پیاوړی کړو. بله خبره دام کوي چې د واخان مسله بالکل واقعیت ده. موږ د تاجکستان سره په خبره کړې ده. یو شمیر نور په دې اند دي چې د جګړې غځېدل د دواړو هیوادونو په خیر نه دی او پاکستان باید له داسې کړنو څخه لاس واخلي چې په افغانستان بریدونه کوي. متاسفانه چې دا هم د دواړو ملتونو په تاوان ده. بېګناه وګړي پکې وژل کېږي. نو لږ ډېر پکار دا ده چې افغانان دې ته مجبوره نه کړي چې خپل بدل واخلي او د پاکستان هم باید نور د افغانستان حریم نقص نه کړي چې خلاف د ټولو نړیوالو اصولو ده. نو هر مشکل هر څه چې لري راځي د خبرو اترو له لارې د حل کړي. وړاندې هم پاکستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ هوایي بریدونه کړي وو چې په دغه بمباریو کې عام ولسي خلک چې اکثره عام وزیرستاني مهاجرین وو پکې په نښه سوي وو او د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي کسان پکې شهیدان شوي او ټپیان شوي وو.